السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دنیا کې د خپل الله نه امید کېږه، خپل الله نه دعاګانې غواړه، خپل الله ته خپل ځان نږدې کوه، ځکه ستا الله ډېر غیرت دی. راځه چې نن دې د خپل الله د غیرت د خبره کوم چې ستا الله څومره غیرتي دی او تا سره څومره محبت کوي. حدیث کې راځي چې دا حدیث قدسی دی، بخاري راوړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله ویلي دي انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده سره د ګمان په اندازه یم چې بنده په ما باندې څنګه ګمان کوي دغه شان سره زه معامله کوم. وانا معه حيث يذكرني، او زه د خپل بنده سره یم کله چې دا بنده به یادوي، یعنې کله چې د بنده ما را یاد کړي زه د بنده سره ملګرتیا کوم، د هغه سره مدد کوم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فرمایي والله لله افرح بتوبة عبده من احدكم حتى يجد ضالته بالفلات، چې ستا الله ستا په توبه باندې دومره خوشحالیږي، د خپل بنده په توبه باندې دومره خوشحالیږي چې یو سړی د په دشته کې روان دی او د هغه سره اوښه ده، په هغه باندې د خوراک او څښاک دی، خو لیکن دغه اوښه ترې نسته ورکه شي، او دا انسان د مرګ په انتظار باندې کېږي چې بله به اوس مرګ راځي اوس به مرګ راځي، خو ناڅاپه ده ته الله رب العالمین د هغه فرا پیدا کړي. وایي دا بنده په روایت کې راځي دومره خوشحاله شي چې د ډېرو وارخطایي نه وایي چې الله ته زما بنده یې او زه دې رب یم. نو الله وایي د دې نه مې خوشحالېږي. محترمه وروڼه ته د دې اندازه ولګوه چې دا به څومره خوشحالي. او بیا وروسته وایي ومن تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا، کله چې دا بنده ما ته یو لیش را نږدې شي زه د بنده ته یو ګز نږدې کېږم. ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا، او کله چې یو بنده ما ته یو لاس را نږدې شي یو ګز را نږدې شي زه د انسان ته دوه ګزه ور نږدې کېږم. واذا اقبل الی یمشي، او کله چې دا انسان را مخامخ شي را روان شي تکل وکړي تقربت الیه مهرولا، زه د انسان ته په منډه باندې ورځم، یعنې زه ته منډه واهم. عزتمندو بیا په دې کې دا قربت او نزدېکت حقیقي نه دی مراد چې انسان ته الله رب العالمین په اعتبار د ذات سره نږدې کېږي، بلکې الله رب العالمین د انسان ته په اعتبار د مدد سره الله رب العالمین د انسان سره مدد کوي، د انسان کارونه شاته نه پرېږدي. او د دې مثالونه ته د پیغمبرانو نه زده چې په الله باندې توکل کړی. موسی علیه السلام چې کله دریاب ته نږدې کېږي شاته فرعون دی، مرګ دی، تورې دي او مخې ته دریاب دی، خو په الله باندې توکل او الله ته نزدېکت ته ګوره چې څه وایي ان معي ربي سیهدین، داسې هېڅکله نشي کېدلی چې ما دې زما رب هغه پرېږدي، ما ته به الله لاره ښیي. دریاب او په منځ باندې شوي ده د په امسا باندې. ابراهیم علیه السلام ته وګوره مخې ته اور دی، کفار اور ته ارت، خو په الله باندې ښه ګمان، په الله باندې داسې توکل او الله ته داسې نزدېکت چې رب العالمین هغه مدد ته وګوره چې دغه تک سرور هغه ورته د بسترلیک په شانې ګرځوي. او خپل رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته وګوره چې کله په غار ثور کې د خپل ملګري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ناست دی، بره مشرکین دي، مرګ دی، خو لیکن ستا رسول څه وایي لا تحزن ان الله معنا، ای ابوبکره مه غمجن کېږئ، موږ سره زموږ رب دی، موږ ته به سمه لاره وښایي. د دې ته ویلی کېږي زما عزتمندو الله ته لږ ورتګ او د رب العالمین مدد ته وګوره. اور هغه یخ پسرلی، سمندر هغه تا ته ودروي، او ته وګوره بره مرګ رب العالمین دغه مشرکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم استعاده. نو دغه شان دی په خپل الله باندې صحیح توکل وکړه، رب العالمین ته دې خپله منډه تیزه او په الله باندې بدګماني مه کوه، ستا رب همدغه شان دی.